بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. آیټم 36 and 37 یعنی شپږ دېرشم او اووه دېرشم درس. په دې درس کې مونږ عنوان دی uncountable nouns. ملګرو موږ او تاسې پوهیږو چې noun څه ته ویل کیږي یا اسم. تاسو مهرباني وکړئ د parts of speech فولډر ته ولاړ شئ، هلته د اسم تعریف او تشریح وګورئ. ما هلته تشریح کړی دی. اسم په حقیقت کې د هر شي نوم، فرض مثال د انسانانو نوم، د ښارونو نوم یعنی د ځایونو نوم، د شیانو نوم، فرضاً احمد، کابل، قلم، کتاب، کمپیوټر، غوا، پسه، دا ټول نومونه دي. دې ته ویل کېږي اسم. صحیح شوله؟ یا نوم دې ته ویل کېږي نومونه. نومونه چې دي عموماً په انګلیسي کې د اوس لپاره دومره زده کوي چې په دوه ډوله دي. یو countable nouns دي، بل چې دي uncountable دي. uncountable nouns. countable څخه مطلب دی شمیریدونکي. uncountable څخه مطلب دی نشمیریدونکي. countable nouns یا شمیریدونکي نومونه لکه د نوم څخه چې معلومیږي هغه اسمونه دي چې هغه د شمیرلو وړ وي. لکه فرض مثال apple. apple معنا یوه مڼه، خو د دې جمع څه ده؟ apples دي. مڼې یا egg هګۍ، د دې جمع څه ده؟ eggs هګۍ دي. یا pen قلم، د دې جمع څه ده؟ pens دي. یا book کتاب، د دې جمع څه ده؟ books دي. یعنی countable یا شمیرونکي اسمونه هغه اسمونه دي چې هغه د شمیرلو وړ وي. اوس apple مڼه، apples مڼې د شمیرلو وړ دی. egg هګۍ، eggs زیاتې هګۍ. pen قلم، pens قلمونه. book books کتاب کتابونه. خو بل طرف ته موږ uncountable nouns لرو، نه شمیرېدونکي اسمونه. هغه اسمونه دي چې هغه د شمیرلو وړ نه دي. لکه فرض مثال sugar. sugar څه معنا؟ بوره. موږ داسې نشو ویلی چې sugars، دا غلط دی. بورې موږ نشو ویلی که نه. یا فرض مثال oil غوړي، داسې موږ نشو ویلی چې oils، دا غلط دی. صحیح دی؟ oil معنا غوړي، نه شمیرل کیږي. یا فرض مثال salt مالګه، داسې موږ نشو ویلی چې salts. صحیح دی؟ دا غلط دی. یا فرض مثال rice معنا ده وریجې، داسې موږ نشو ویلی چې rices. صحیح دی؟ اوس نشمیرېدونکي اسمونه خو تاسو وپېژندل چې هغه اسمونه دي چې هغه نه شمیرل کیږي. خو اوس سوال دا دی دغه اسمونه چې نه شمیرل کیږي، صحیح ده، دغه اسمونه چې نه شمیرل کیږي دا موږ او تاسې څنګه اندازه کوو؟ د دې دپاره موږ او تاسې باید یو واحد ولرو. لکه فرض مثال که موږ ځمکه فرض کو، ځمکه داسې یو ټوټه ځمکه، دا خو نه شمیرل کیږي. نو د دې دپاره موږ واحد لرو متر. فرضاً وایو 100 متره ځمکه، یا سانټي متر ورته لرو، یا میلی متر ورته لرو. صحیح شوه؟ اوبو دپاره فرضاً موږ متر مکعب لرو. یا فرضاً موږ وایو چې یو بوتل اوبه په بوتل یې اندازه کوو. یا فرض مثال رایس وریجې موږ او تاسې په کیلو باندې څنګه کوو؟ اندازه کوو. دا واحدات دي. صحیح شوله؟ نو نه شمیرېدونکي اسمونو دپاره موږ عموماً واحداتو نه استفاده کوو. خو د زیاتو معلوماتو دپاره تاسو کولی شئ چې د ګرامر ټریننګ وګورئ. uncountables noun نه شمیرېدونکي اسمونه. لومړی what color is sugar؟ کلر څه معنا؟ رنګ. وای د بورې څه رقم رنګ دی؟ sugar is white. بوره سپینه ده.
د بورې رنګ څنګه دی؟ سپین دی. دویم what color is grass grass چې ته ویل کیږي واخه. grass is green واخه شنه دي. green څه معنا؟ green معنا شنه. what color is salt salt څه معنا؟ مالګه. د مالګې څه رقم رنګ دی؟ salt is white مالګه چې ده سپینه ده. څلورم what color is tea tea څه معنا؟ چای. د چای څه رنګ دی؟ tea is brown brown څه معنا؟ نسواري شین ته مایل. د چای رنګ څنګه دی؟ نسواري دی brown دی. پنځم what color is rice وریجې څه رقم رنګ لري؟ rice is white. شپږم what color is bread ډوډۍ څه رقم رنګ لري؟ ډوډۍ bread is white bread سپین دی یا ډوډۍ چې ده سپینه ده. نو ګورئ په نن درس کې موږ او تاسې ډېر زیات شیونه ولوستل. نه شمېرېدونکو اسمونه مو وویلې شمېرېدونکو اسمونه مو هم وویلې. دا مو هم وویلې چې نه شمېرېدونکي اسمونه چې دي هغه جمع حالت نه لري نشو کولی چې هغه جمع کړو. بله مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسې څو رنګونه هم زده کړل وایټ سپین ګرین شین براون نسواري وایټ سپین. صحیح شوه؟ دا رنګونه موږ او تاسې زده کړل. بل مو دا زده کړه چې شوګر ویل کیږي بورې ته ګراس ویل کیږي وښو ته سالټ ویل کیږي مالګې ته ټي ویل کیږي چای ته رایس ویل کیږي وریجو ته او بریډ ویل کیږي ډوډۍ ته. read aloud په تیزه ولولئ. بی ال لاندې لغاتو کې چې بی ال راځي دا به په تیزه ولئ او بی آر. black 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 معنا تور. blue blue دې رنګ ته ویل کیږي ګوره زه دا درته رنګومه دا blue رنګ دی. blue یو blue دی یو blue دی. blue ویل کیږي پړسولو ته. brown brown ویل کیږي نسواري رنګ ته. brush خو پوهیږئ brush ته ویل کیږي. bread ویل کیږي ډوډۍ ته. bread څه ته ویل کیږي؟ ډوډۍ ته ویل کیږي. راځو item 37 ته uncountable nouns. ما مخکې درته وویلې چې uncountable noun چې دي یا اسمونه چې دي هغه به موږ د ځینو واحداتو په واسطه باندې اندازه کوو. ځینې واحدات اوس فرض مثال متر شو سانتي متر شو کیلو شو که نه دا خو هغه واحدات دي چې په ساینس کې دا د مختلفو شیونو د اندازه کولو دپاره یا د مختلفو کمیتونو د اندازه کولو دپاره همداسې فرض شوي دي او همداسې ثبوت باندې رسیدلی دي. خو ځینې ملګرو داسې نه شمېرېدونکي اسمونه دي چې هغې دپاره موږ او تاسې په عام ژوند کې هم اندازې ټاکلی شو. لکه فرض مثال موږ عموما پیس استعمالوو ټوټه. موږ په عام ژوند کې وایو یو ټوټه غوښه. صحیح شوله؟ یا فرضاً وایو چې هلکه یو ټوټه کاغذ راکړه یا داسې وایو چې یو پلیټ سوپ راکړه. صحیح ده که نه؟ یا یو قاب سوپ. ګوره دلته موږ قاب د دې سوپ د اندازې دپاره څنګه که استعمال مو که چون سوپ چې دی دا یو ان دی. یو ان څخه مطلب څه دی؟ uncountable noun دی. نشو کولی دا موږ او تاسې وشمارو. نو دې دپاره اندازه من قاب ټاکلې ده. یو قاب سوپ راکړه. صحیح دی؟ دلته اوس راشئ لومړۍ جملې ته. This is a piece of chalk. دا وایي پیس ویل کیږي ټوټې ته. یو پیسه یا یو ټوټه یا یو پیس تباشیر دی. یو ټوټه تباشیر دی. دویم This is a piece of wood. دا یو ټوټه لرګی دی. دریم This is a piece of soup. دا یو ټوټه صابون دی. صحیح شوله؟ دا یو ټوټه صابون دی. ګورئ یو سوپ لرو یو سوپ لرو د دوی منځ کې فرق دی. سوپ ویل کیږي صابون ته SOAP او SOUP دا ویل کیږي ښوروا ته یا سوپ ته موږ تاسې استعمالولی شو. څلورم This is a piece of string. string ویل کیږي تار ته.
و یو ټوټه تار دی. پنځم this is a piece of paper. paper ویل کیږي ورقه ته یا کاغذ، یو ټوټه کاغذ دی. شپږم this is a glass of water. ګوره اوبه چې دي دا یو ان دی، uncountable noun دی. عموما موږ او تاسې وایو چې هلکه یو ګلاس اوبه راکړه، نو دې دپاره موږ او تاسې څه شی استعمالوو؟ ګیلاس استعمالوو. څه شی ورته استعمالوو؟ ګیلاس د دې د اندازه کولو دپاره موږ او تاسې استعمالوو. فرضاً جک کې یا ډبه کې هر شی بوشکه، عموما دا واحدات موږ د اندازه کولو دپاره ورته استعمالوو. This is a glass of water. وایي دا یو ګیلاس اوبه دي. This is a bottle of milk. بوتل معنا یو بوتل، ملک معنا شودې، و یو بوتل شودې دي. اتم This is a plate of soup. یو پلیټ شوروا یا یو پلیټ سوپ دی. نهم This is a bottle of ink. دا یو بوتل انک څه ته ویل کیږي؟ رنګ ته ویل کیږي. نو په نن درس کې موږ او تاسې څو انکاونټیبل اسمونه وپېژندل: چاک تباشیر، وود لرګی، سوپ صابون، سټرینګ تار، پیپر کاغذ، واټر اوبه، ملک شیدې، سوپ معنا شوروا او انک معنا رنګ. دا 9 دانې انکاونټیبل یا نه شمېرېدونکي اسمونه موږ او تاسې وپېژندل. بیا مو وویلې چې څنګه کولی شو په عام یا روزمره ژوند کې موږ د دوی دپاره واحدات وټاکو یا د اندازه کولو ځینې وسیلې ورته وټاکو، تر څو په عامیانه ژوند کې چې موږ او تاسې استفاده کوو د دې انکاونټیبل یا نه شمېرېدونکو اسمونو اندازه موږ او تاسې ته څنګه شي معلومه شي. نو ملګرو دا اوس موږ او تاسې ته نن ورځې درس بیا هم درته وایم چې د انکاونټیبل ناون ګرامري ویډیوګانې در سره وګورئ تر څو دغه درس تاسو ته نور هم دلچسپه شي.